خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي دې پکې واخنن غوښه وخوره ښه او په یاد چې ما سره جنت ته داخل کړه آمین. الله جنتونه په نصیب کړي. امين پیش خوشحالی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله له څه ځنډ وروسته یو ځل بیا د خپلو غریبو هیوادوالو په خدمت کې او ستاسو مرستې او کومکونه به انشاءالله العزیز تر هغه مؤمنانو پورې رسوو لکه مخکې چې مو رسولې وې. مخکې مو الحمدلله ستاسو کومکونه در دوی پورې، د دوی تر کورونو پورې، د دوی تر دکانونو پورې، د دوی تر کارځایونو پورې، تر ټولو ځایونو پورې مو الحمدلله رسولي او بیا به هم دا لړۍ جریان لري. رب جل جلاله دې ټول هغو مؤمنانو ته ډېر اجر ورکړي چې په مبارکه میاشت کې د خپلو غریبو وطنوالو لاس ونیوئ، په یو قسم د اقسامو د خپلو غریبو یتیمو مظلومو هیوادوالو کومک او مرسته وکړه. دا د رب جل جلاله عظیم احسان دی. جل جلاله خاص فضل پر هغو بندگانو باندې دی چې الله جل جلاله د مرستې توفیق ورکړی دی. یو ځل بیا پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کوو چې راځئ لا هم دغه کښتۍ چې موږ او تاسو روانه کړې، دغه د خیر او د برکت کښتۍ تر خپل منزله تر خپل مقصده پورې ورسوو. زموږ او ستاسو مقصد او هدف به د رب جل جلاله رضا وي او د رب جل جلاله رضا به همداسې د خلکو سره په مرسته کې انشاءالله العظیم غواړو او د رب جل جلاله په توفیق به د هغه خلکو پر شونډو باندې مسکا راولو. نو نن د همدغه مرستو په تناسب باندې موږ یو پسه خیرات لرو د بیبي حلیمې مور په مالي مرسته باندې په کم نیت او په کم فکر او په کم اراده چې دوی همدغه صدقه کړې ده، رب دې قبوله کړي او رب جل جلاله دې د دوی ټوله شرعي حاجتونه پوره کړي. نو تاسو راسره اوسېږئ، له همدغه ځای څخه به برنامه شروع کړو، پسه به تنظیموو او بیا به انشاءالله العزیز تر بازار ځو او د غریبو هیوادوالو به همدغه غوښې رسوو. تاسو راسره اوسېږئ، برنامه تر پایه راسره وګورئ. جزاکم الله خیره. اسمان څک د مینې څلی دي، اور د بغض مرد نفرتونه نړېدلي دي، کرکه ختمه سوې ورورولي د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي. سپین بیرغ رپیږي خوشحالي د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي. ژوند مزو ډاک دی له جنګونو په امان کیو، خوش خوشحاله ټول په خپل ګران افغانستان کیو، ټول هیواد سمسور دی شیرازي د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي. سپین بیرغ رپیږي خوشحالي د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کی زندگی د امن خوند کوي. ټول زړه وړو کړي عاشر درغون دي، کړي کلک هوډ د ګران هیواد. امين کې اوسه جوړې دعاګانې کوله پاکستان.
السلام علیکم. ستړي مه شئ، سب شایست په خیر است، خیرت دي. الله پاک سلامت وغوره. څنګه دي سودا وې؟ خوند یې نشته؟ ته پاکستان سره راغلی؟ مهاجر یې؟ څومره وخت کېږي چې راغلی؟ 15 شپږ میاشتې. دا یوې جڼۍ خیرات کړی و، دعاګانې کوم الله پاک خیر است. الله پاک سلامت. ته ستړی مه شې. دا پوستکي څه کوې؟ ښه، د اختري دپاره دې نیولی دي ماشاءالله. غوښې غواړې؟ وخت دا دعاګانې کوله، یوه جڼۍ خیرات کړې بیا الله پاک خیر درکړي سلامت. راسه ور دا بل ملګري ته بیا هم ورکړو. ستړی مه شې، ښایست په خیر است، خیرت ژوند په خیر دی. ور دا بل دغه ته ورور ته بیا هم ورکړو. دعاګانې کوله د خیر درکړي. خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي. اوس ته ودرېږه. هغه دعاګانې کوي بیا حلیمه مور الله دې خیر درکړي. څه شي دی؟ دا زما لري نه دي دا. دا ستا لري ده؟ وخت دا یو جڼۍ راشه چې کاکا. ستا ته څوک یې؟ السلام علیکم. چیرې ځې حاجي صاحب؟ ګاډي والا یې؟ واخه دا واخه بس خیر وسلام. کومه ده ستا ګاډي؟ بدرنګ دي. واخه دعاګانې کوله. علیکم السلام ورحمت الله. اوس ستا کور چیرې دی؟ پلار دې کومه دی؟ کومه دی؟ چیرې ولاړ؟ حج ته؟ حج ته تللی دی؟ حج ته ولاړ؟ دا تعالی دې خیرات کوم حج ته؟ ریړۍ ته؟ دلته نسته؟ دلته نسته. خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي. بیرغ رپیږي خوشحالي د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي. ګور جهان اسمان څک ته مینې څلې دي اور د بغض مرد نفرت. السلام علیکم. ستړي مه شئ، ښایست په خیر است، خیرت دي. چی خرڅوې؟ سرمکۍ دي بابکه. چی شی؟ سرمکۍ. سرمکۍ چی دي؟ سرمکۍ نه پېژنې؟ یا څه وایې لا حول ولا قوة. دغه شیان دا خوړل کېږي اوه؟ دا پخېږي که جدي دا پاڼې کېږي پخېږي. واخه نن غوښې وخوره. ښه اوه الله چې ما سره جنت ته داخل کړه. امین. الله جنتونه په نصیب کړه. امین. که دا یوې جڼۍ کومک کړی و بې حلیمه مور خیرات صدقه یې کړې وه. سم ده. الله دې ما سره جنت ته داخل کړه. امین. خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی. ستړي مه شئ، ښایست په خیر است، خیرت دي، ژوند په خیر دی، صحت ښه دی؟ الحمدلله شکر. الله دې خیر درکړي. بس دا غوښې واخله دعاګانې کوه الله دې ژوند ورکړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ، ښایست په خیر است، خیرت دي، صحت ښه دی. غوښې غواړې؟ غوښې غواړې ته؟ ښه دا دې دعاګانې کوه الله پاک ته ژوند ورکړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ، سب ښایست په خیر است، خیرت دي. چی خرڅوې؟ الحمدلله. چی دي؟ پردې دي؟ پردې دي. ښه پاکستان خو به مهاجر نه یې راغلی؟ مهاجر ښه څو ورځې دې کېږي؟ څو وخت کېږي؟ اوس مې کېږي 15 میاشتې. 15 میاشتې. سودا بیا ښه شته که نه؟ شکر به الحمدلله. الحمدلله.
زه شکر دا غوښې واخه ماښام په کور کې پخلا دي الله باید تجربه در خیر دعاوې کوه بې حلیمه موږ الله دې اجر خیر دا و دوستانو نننۍ برنامه چې ما مخکې هم یادونه کړې وه چې له ځنډ څخه وروسته یو ځل بیا د خپلو وطنوالو په خدمت کې او ستاسو هغه مرستې چې موږ ته راستول شوي انشاءالله العزیز د تل په څېر به یې تر هغو مؤمنانو او مستحقو خلکو پورې رسوو چې زموږ په ذهن باندې او په دې ټولنه کې واقعا مستحق وي خدای جل جلاله دې ټولو هغو مؤمنانو ته اجر ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره په هره هرڅه او په هره برخه کې کومک کوي راځئ په خپلو وطنوالو باندې رحم وکړو د هغوی سره مرسته وکړو نو مخکې هم غربت ډېر کله چې مهاجرین وروڼه هغه هم افغانستان ته راغلي نو بیا تقریبا دغه اقتصادي وضع ډېره خرابه شوې ده موږ او ستاسو کومک به د دوی په ژوند کې یو مثبت رول ادا کړي او الله تعالی به موږ او تاسو ته اجر راکړي جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي خوند کوي هیواد کې زندگی د امن خوند کوي سپین بیرغ رپیږي خوشحالي